میټ میټ معنا غوښه میټ غوښه ته ویل کېږي د کور ته زبان خلک څه دی دغه غوښه ورته یایي میږ په خپل زبان چې کوم دی میږ غشه ورته یایي صحیح ده دا ته میټ ویل کېږي ښه دا بل دی رایس رایس یایي وریجې ته رایس وریجې ته ویل کېږي مورنینګ مورنینګ ویل کېږي سهار ټایم ته یعنې مونږ ګایز ورته وایي سهار ټایم ته مورنینګ ویل کېږي ایونینګ ایونینګ ویل کېږي ماښام ټایم ته ایونینګ ماښام ټایم ته ویل کېږي السلام علیکم خواږه قدرمنې عزتمنه امید ده چې ډېر جوړ خوشحاله اوسئ دا کلاس 10 دی ان لسم کلاس دی په دغه لسم کلاس کې کوم الفاظ دي دا الفاظ ډېر ضروری دي د انګلیش د زده کړه ته دا ته یو وکیبلری دا وړ الفاظ چې کوم دي دا ته یو وکیبلری وکیبلری زده کړه ډېر ضروری دی په انګلیش چې وکیبلری زده کړه نه انګلیش ته داس نشیل د څه شای دي چې سره ډېر وکیبلری زده کاوه ته دمر ډېر انګلیش درسي کچېره د انګلیش د زده کول سره شاو کومي بالکل په دغه چینل باندې شاپه ارسونه باندې زده کوي شه دا مو چینل سره سبسکرایب کې اولایږي نرم ټم نه ضایع کوه خو انګلیش ډېر مهم دی ډېر ضروری دی نن سبا کا چې ویلې چې هر یک خپل تدریس اول د انګلیش ډیماند درنه کو چې آیا تو انګلیش زده نه دی دا یغه نه بعد چې میشتو سکیم خپل پښتو نه دی هغه د انګلیش باندې خلا عادتي په د کاپنه په غاشه کې چې پښتنه زنه کې هي د کاپنه په براشه یا د وزي په براشه یا د بل څه شي په براشه پښه دغه داس وی چې دوه یا درې ټکی د انګلیش په شی استعمالوي چې میشتو خپل پښتونوي ا د انګلیش ټکی په شی استعمالوي یغه په وجود باندې ته خپل پښتانه د پته نه لګي خپل پښتونه ورر په کیسه باندې پیرا پوي نشه ودره په کیسه د څه وګل کیم زی تا ورسوله صحیح د انګلیش ډیر ضروري دی انګلیش پر بالکل بدر میشته خوري وکي مخشر وخت کې مرتلین کوي وخت دوه تاسو بهتري د انګلیش پس داکړه په سره ار سړی چې کیم سړی چې مهنت وکړي دا کامیاب پته کېدای شي کیم سړی چې مهنت نه وکړي دا بالکل کامیاب نشي پته کېدای صحیح دی ګوډ ها ګوډ ها دا خو عام ټکی دی یار سړی ته پته وي صحیح ده بیډ بیډ خراب بیډ خراب ته ویل کېږي بیډ بیډ یایي بستره بیډ بستره ته ویل کېږي ان دا کوم د پریتی زیده څه وي کاټ د بستره ته بیډ ویل کېږي ښه دا بل دی نیوز پیپر چې کوم دی دا اخبار ته وایي نیوز پیپر اخبار کوک یایي پخوونکي ته ان کوک لکه په هوټل کې د کوم چې ترکارۍ سالن مالن دا جوړوي دغه یایي کوک یایي پخوونکي ته صحیح ده هن معنا چرګه هن چرګه دبل دی کیټ معنا پیشو کیټ پیشو مش په خپل زبان کې کوم دی بلې وته یایي صحیح ده خو د کور ته خلک پیشو وته یایي صحیح ده ریټ معنا مګه ریټ مګه ته ویل کېږي مګه څوک مژکه وته یایي موږ مژکه وته یایي ښه ټایګر یایي زمری ته ټایګر زمری ته ویل کېږي صحیح ده د بل دی پیرټ یایي طوطي پیرټ طوطي ته ویل کېږي کرو ویل کېږي کارغه ته انې کړاغ ته کرو کارغه دبل دی ګیمل ویل کېږي اوښ ګیمل اوښ ته ویل کېږي لکه همیش په خپل زبان چې کوم دی یش وته یایي خو ډېر خلک عادته اوښ یایي په پښتو کې دبل دی هرس یایي آس ته انې اوس په چې کیمه دو دغه ته هرس یایي صحیح هرس اوس ته یایي صحیح ده دبل دی الیپینټ یایي هاتي ته الیپینټ هاتي ته ویل کېږي دغه د DONK یایي ډنکی مطلب خر ډنکی خره ته ویل کېږي دبل دی MONKE یایي منکی
منکي ویل کېږي بیزو ته یعنې بیزوګای منکي بیزو ته ویل کېږي. انیمل چې کوم دی دا ځناور ته ویل کېږي. انیمل ځناور ته ویل کېږي. د بل دی ډاګ مطلب سپی. ډاګ سپي ته ویل کېږي. मेरा क्लास पर तगजी बंदा ख़त्म शो बाज़ पता दुल्हन इंशाल्लाह बया इंतज़ार के नवी क्लास नजर तारो तो से इंतज़ार था कि वोकैबुलरी डेरा ज़रूरी दो चीज़ दाये कि शावाल वोकैबुलरी दो वोकैबुलरी नवरस्ते हर चशाई چې څه راته په انګلیش مخ شه د ارت شای ارسون دي صحیح ده.